وعلیکم السلام. شعیب جان ستا ډیره مننه چې مونږ ته د مکاره کړله او زما نام حضرت دی او په تخلص باندې بوبرای وزیر یادېږم او د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. وخت خو مونږ په ابوظبي کې یو مسافر یو په کمپنۍ کې کار روزګار کوو. یاره 8 کاله زمونږ وشول چې مونږ مسافر یو. شاعري خو د 2009 نه مکسیمم داسې ما شروع کړی دی. په غزل مې هم کړی دی او په نظم مې هم کړی دی. خوښې شاعران خو زما لکه ټول خوښ دي، خو زما د خوښې شاعران چې کوم دی هغه زاهب وزیر دی او باقر صاحب. ما خو لکه د وطن په حالات ما اکثر شاعري کړې ده. دغه زما شاعري ده. دغه غزل دی وایي چې زمونږ په کلیو په شیبو شیبو وریږي وینه، زمونږ په کلیو په شیبو شیبو وریږي وینه، سترګې نمجنې دي له سترګو مو بهیږي وینه. او دومره ظالم زما د کام دښمن د وژنې مو چې تر حاضرې مو پر هارونو نه څڅېږي وینه. او د پیاوړتوب کردار ادا کړی پښتونه وروره، په دومره لوی تعداد کې ولې ستا خرڅېږي وینه. او دښمن علی که پښتون چې کړم رویخ در پسې، دښمن علی که پښتون چې کړم رویخ در پسې، بیا به ضرور د هر پښتون در حسابېږي وینه. او لکه ګلاب زه د ازغو په منځ کې ژوند تېروم، لکه ګلاب زه د ازغو په منځ کې ژوند تېروم، لکه د پرخې مې ځلیږي او وچېږي وینه. او بوبرای وزیر شوم رالوی په وینو وینو ژوند کې، بوبرای وزیر شوم رالوی په وینو وینو ژوند کې، ځکه مې سترګو ته غړېږي راغړېږي وینه. ځوانانو ته خو دا پیغام ورکوم چې باید نن سبا په سوشل میډیا کې یو بل ته پیغورونه او کنځلې کېږي. باید چې دوی د کام دپاره کار وکړي، د دې نه تیر شي او د وطن په حالات باندې خبرې وکړي او چې د یوالې په خبره باندې وغږېږي هغه به ښه وي.